د ژمي په موسم کې هر یو انسان مالټه خوري، خو آیا د دا سوچ کړی دی که چېرې دا مالټه زه خورم نو زما صحت ته کومې داسې فایدې دي چې دا یې راکوي؟ په مالټه کې ویټامین سی په های مقدار سره موجوده وي. ویټامین سی زموږ په وجود کې هغه طاقت مضبوطوي، کوم طاقت چې د بیمارو سره جګړې کوي، کوم ته چې امیونټي ویلی شي. ویټامین سی زموږ چمړې دپاره هم بهترین طاقت دی چې دا ورسره فریش وي. او ویټامین سی زموږ په وجود کې هغه نري رګونه کوم ته چې ویسل ویلی شي، او زموږ پټ او زموږ هغه ډوکي کوم چې پاستا ډوکي دي، کوم ته چې کارټیلیج ویلی شي، لکه د غوږ ډوکي یا د پوزه ډوکي، هغو ته هم طاقت ورکوي. او ویټامین سی زموږ د وجود نه هغه غوړوالی کوم ته چې کولیسټرول ویلی شي هغه هم کموي. او مالټه کې زموږ سره فایبر هم موجوده دي چې دا زموږ د هضمې دپاره بهترین څیز دی، او انسان د قبض جوړېدو نه هم بچ کوي. په دې کې فولیټ موجوده دي چې دا زموږ ذهني څومره هم فنکشنینګ کارونه دي د هغې تیزولو کې مدد ورکوي. خو په دې کې تاسو یې احتیاط دا ضروري وکړئ په مالټه پسې تاسو یخي اوبه هرګز ونه څښئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.